دا دنیا ګوره فانی ده زندگی مو ارمانی ده دا دنیا ګوره فانی ده زندگی مو ارمانی ده د یو چا بچی نه هر دی د یو څوک سخانی ده د انسان غلامی مکړه چې روزي د اسماني ده دا چې ښکلي پیدا کو دا د خدای مهرباني ده دا چې دواړه پخې نشته د دې څومره ښه ځواني ده دا چې دواړه پخې نشته د دې څومره ښه ځواني ده یو یې خوري او بل نه هر دی دا نو څه مسلماني ده د ځوانۍ اواز د خور دی د خانۍ اواز د خور دی ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب داسې یو کیسه ده دا ماشوم چې را روان دی دا چې سیری ګریوان دی غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره پریشان دی په یو لاس کې بوجۍ ده د ډیران په لور روان دی دا خو هم د چا بچی دی د دې زړه کې مې یو ارمان دی په ډیران باندې تاویږي پلاستیک پسې ګرځېږي پلاستیک ورته پیدا شي لږ مسکی شي په خندا شي چې بوجۍ کړي تېنه ډکه وایي ومې کړله ګټه چې بوجۍ کړي تېنه ډکه وایي ومې کړله ګټه وږې مور ورته شي یاده وړه خور تشیاده د ډوډۍ غم ور پسر شي بیا د کلو په لور ورشي د دې کلو په کوڅو کې په دې واورو بارانو کې په خیرن خیرن لاسونو په زړو پیوند جامو کې د دیوال یو کونج ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې خان صاحب ستا زوی ورته راشي په غوسه ورته لګیا شي دروازه کې زموږ څه کړې دروازه کې زموږ څه کړې دلته بد کړې او که ښه کړې دا وایي وږی یم ګرانه یو ډوډۍ راکړه ورور جانه هغه وایي ژر کوه پاڅېږه ځل له ده ځایه ورکېږه خیراتونه مونږه نه کړو ښه کارونه مونږه نه کړو خدای خبر دی د کوم کور یې څه خیرن او څومره تور یې نه غیرت لري نه شرم نه د خلکو د پیغور یې ډوډۍ بل چېرته پیدا کړه ته خو حسب خیرات خور یې د کباړ بوجي په شا کړي دی روان ترې بېنوا شي سترګې ډکې شي له وښکو پاک الله ته په ژړا شي ربه زه خو دې بنده یم یو ګیله یې زړه ته راشي بېوسۍ پورې مې خاندي غریبۍ پورې مې خاندي ماشومان مکتب نه راشي دې بوجۍ پورې مې خاندي یو څپلۍ مې دشکېدلې دې څپلۍ پورې مې خاندي خدایه تا راته راکړې زندګۍ پورې مې خاندي ما ته زور راکړي خفه شم دوی پیغور راکړي خفه شم بې سواده بې سواده زندګۍ دې ده برباده په بویونو باندې ګرځې ډیرانونو باندې ګرځې دوی خندا وکړي روان شي د ده اوښکې په ګریوان شي د کباړ بوجۍ په شا کړي نانوایي دوکان ته راشي د خپل ځان سره بوږنېږي په یو کونج کې غلی کښېني په تنور کې غورځېدلې په لمبو کې سوځېدلې غورځېدلې ډوډۍ ورکړي سوځېدلې ډوډۍ ورکړي دی ډوډۍ واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته رانږدې شي ستړی ستړی شي خولې شي اوښکې پاکې کړي له سترګو هسې نه هم په مورکۍ شي په قراره یو ناره وهي په قراره دروازه وهي ور راخلاص کړه زما خورې دا دی راغلم ګرانې مورې دا کباړ دا مې بوجۍ ده ای په لاس کې مې ډوډۍ ده دا کباړ دا مې بوجۍ ده ای په لاس کې مې ډوډۍ ده خپلې مور ته داسې وایي بیا یې خور ته داسې وایي دا ډوډۍ واخله وړه کړه په لاسونو یې میده کړه ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې پسته کړه زه په ځمکه لږ دمه کړم د ناروغه مور مړه کړه په ما ګرانه ورته وایي یخ ورجانه ورته وایي مور ډوډۍ باندې مړه شوه سر یې کېښود ویده شوه وروره تی چې ولیدلې ستا په حال ډېره خفه شوه ای په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی ای په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه دا ټول کور نن پاکومه خړوبی ورته ورکومه یو زړه جوړه مې شته ده زه یې ښکلې پاکومه که زړې څپلۍ چا درکړي زه یې اختر کې خپو کومه دا وی خطه په ما ګرانې اجازه راکړه خورجانې دا کباړ بازار ته وړمه زه دوا مور ته راوړمه ښه کالي تا ته راوړمه زم بنګړي تا ته راوړمه ښه کالي تا ته راوړمه زم بنګړي تا ته راوړمه د کباړ بوجۍ په شا کړي د بازار په لور روان شي د کباړ دکان ته ورشي ټول اوکان یې برابر شي دا ټیمان دا د سپلۍ شوې ستا 500 روپۍ شوې پریشان شي دا پیسې واخلي روان شي زه دوا پرې مور ته یوسم که بنګړې پرې خور ته یوسم خور مې وایي سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بدتر دی دا له څومره بدقسمت یم وړې خور ته ملامت یم د خپل ځان سره په شر شي د ډاکټر دکان ته ورشي دا شربت دا د ګولۍ شو بس 1.5 روپۍ شو دا شربت دغه ګولۍ دي ما سره هم دا روپۍ دی هغه زر دې پاتې کېږي ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته درکومه زم سبا یې درته درکومه
د دوا واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا یې خور ته په ما مخامخ شي هغه ګرانه ورته وایي یا خورجانه ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یا ورورجانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه په غم شو خان صاحب اوس د خوا سړه شوه د اختر شپه په غم شو خان صاحب اوس د خوا سړه شوه ته چې وایي انجینیر دی هغه یو ورور مې ډاکټر دی هغه کشر زما منشي دی هغه مشر مې حاجي دی زه پخپله هم حج ته ځمه مدینه به وګورمه خلک وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی خلک وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې غریبان وي چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې غریبان وي هر څه لسي حاجي صاحب چې د خوا کې یتیمان وي دا پیسې هغوی له ورکړه څو ډوډۍ هغوی له ورکړه ته په دې به ثوابي شي ته په دې به جنتي شي که ته وایې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما کتاب کې اورېدلی د عالم د خولې بیان دی چاته ورکړي دولتونه چاته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سری لمبې دې په ځوانۍ شه سر افسوس دې په خانۍ شه سری لمبې دې په ځوانۍ شه سر افسوس دې په خانۍ شه ستا په دې ځوانۍ کې ستا په دې درنه خانۍ کې یتیمان کوڅو کې ګرځي غریبان کوڅو کې ګرځي د غریب سره کومک نه کړې د قیامت په ورځ به څه کړې د غریب سره کومک نه کړې د قیامت په ورځ به څه کړې په قیامت کې سوال ځواب دی د ذرې ذرې حساب دی په قیامت کې سوال ځواب د ذرې حساب ده